منم د لوګي نه غربت کې سړی نه مړ کېږي خو څنګه به دا رنګه حالت کې سړی نه مړ کېږي یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي ډېره مننه یارانو ما خو نن د مور غېږه کې ساه ورکړله چا خو ویل چې په جنت کې سړی نه مړ کېږي پروازه تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي پروازه دومره حفاظت کې سړی نه مړ کېږي ډېره زیاته مننه پروازه تا سره خو یو لښکر یادونه ګرځي پروازه دومره حفاظت کې سړی نه مړ کېږي ډېره مننه شکریه مهرباني چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځونه نمبرې بندي چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي د رشتہ دارو هم څو ورځونه نمبرې بندي که غږ درځینو په یارانو سلامونه وایا زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بندي او دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي دا په هر کور باندې سوري سوري برجونه وینې دلته په ډزو ازادي ده او سندرې بندي او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دی ډېره مننه مهرباني شکریه دا د جمعې ډېره مننه دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دی ډېره زیاته مننه ډېره مننه دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دی پروازه هلته چېرته خدای ته شکایت ونه کي د دې مرغانو د پتار باندې وزرې بندي نور شعرونه ویم اجازه باسل صاحب دغه 2 شعرونو غوښتنه وکړه خدایا چې کعبه د محترمه جوړه کړې ده خدایا دا دنیا د څومره سمه جوړه کړې ده هغه دماکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېره مننه هغه دماکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېره مننه مهرباني خدایا چې کعبه د محترمه جوړه کړې ده خدایا دا دنیا د څومره سمه جوړه کړې ده هغه دماکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي زه خبره هم نه یم او تاسو نه ځانونه ورک دي ډېره مننه ښکلو یو زړه نه دی زما نه ډېر څیزونه ورک دي زه خبره هم نه یم او تاسو نه ځانونه ورک دي او ما وې دا لاره ولې بنده ده یو چا وویل چې په دې ورځ د چا زامن او د چا رونه ورک دي او شعر د ساحل صاحب بیا نه سپوږمۍ راکوزه شوې ده او نه وخت ولاړ دی مطلب مې دا دی چې ته تللی خوندونه ورک دي بیا نه سپوږمۍ راکوزه شوې ده نه وخت ولاړ دی مطلب مې دا دی چې ته تللی خوندونه ورک دي پروازه زمه چې په کلي کې خیرات وکړمه په ښار کې شور دی چې ریډۍ نه کتابونه ورک دي ډېره مننه مهرباني هر سړی زور کوي بازار کې د سودا سر ته کام چې بیدار وي غږ یې رسي د دنیا سر ته پردی حجره د پلار او تر سره په کټ کې ناست یم خو ټول رپېږم راغلی یم بیا سر ته د کام شمله ده د بیدار سړي په سر پکار ده ویښ چلونکي سره خیر وي د هر چا سر ته او د یو ګناه نه په انکار کې مې تاوان کړی دی د کتابونو نه مې نه ده کړې غلا سر ته هر یو سړی پکې عیبونه د خپل مخ لټوي د آینه کله ونه نیوله چا سر ته ارمان چې زه هم د مارغانو په زبان پوهېدی دویمه ورځ د یو کارغه مې وي لګیا سر ته ډېره مننه ارمان
ارمان چې زه هم د مارغانو په زبان پوهېدی دویم ورځ د یو کارغه مې وی لګیا سر ته پروازه زه د خپل استاد ډېره مننه کوم د هنر سترګې بخلې دي زما سره ته ډېره زیاته مننه شکریا تاسو توجه خوشحاله اوسئ مهرباني دانش صاحب زما د شپې ملګري یو د چا کتاب او ته نیمګړي شمه او یو څو ګوټه شراب او ته زه غلط شوی یو ته یو بل ته بل وایم ما خپلې مخې ته نیولي دي ګلاب او ته هسې نه وخت راله څپېړې د بېلتون راکړي زه له دې ویرې یم څومره په عذاب او ته پروازه یاره د څو ورځو نه مو خیال دی چې سره یو ځای شو څه ملګري او رباب او ته نور شعرونه د ژوند ډیوې د غریبۍ باران ته شپه کړې ده یو چا د سوال په روپو ښه ډېره نشه کړې ده نن راته وایي چې را مخکې شه حساب ته کښېنه پرون چې کومو فرښتو ما ته سجده کړې ده ډېره مننه حاجي خبرې یتیمان در پسې ټوکې کوي اوس څه ډرامه جوړه ده تاسو چې عمره کړې ده د ګناه لاش مې د توبې په کټ کې ولیدلو چا لیوني یې میخانه کې جنازه کړې ده او د روح مارغه مې د وجود پنجره کې چغې وهي د بېروخۍ تورو کارغانو پې حمله کړې ده د عمر بد د ماشومانو په پیغور اخلي پښتانه څومره په وړه خبره اور اخلي زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي ډېره مننه زما واده کې ژړل او زما خور ته وایي یقین مې نه راځي چې قبر به دې رور اخلي نور شعرونه چې د مزو هغه وخت او د حساب دا وخت خراب هغه وختونه نه وو خراب دا وخت د هر کنډه او هرې بلۍ نه راښکاره دي خلک کرا کوي نو اشنا د ګلاب دا وخت د هر کنډه او هرې بلۍ نه راښکاره دي خلک کرا کوي نو اشنا د ګلاب دا وخت ملامت زیم او ځان ماته ملامته ساتي چې زما خویندې ماته ګوري نو سر ښکته ساتي بیمار مزدوره د مالک نه ګیلې ولې کوي دا خو څه خدای نه دی چې تا بې عبادته ساتي زه سپین ویښته پروازه تور کړم ووایم چې خدای خو دې خلک په ځوانۍ کې د غربته ساتي ډېره مننه چې سره یادېږي هغه به ووایم دا چې هر کلي ته ځمه لکه ډمه زه روزي پیدا کومه لکه ډمه خوشحالۍ کې سره دو خانان په جنگ شو پکې زه ولګېدمه لکه ډمه خوشحالۍ کې سره دو خانان په جنگ شو پکې زه ولګېدمه لکه ډمه او ټوله ورځ خپلو بچو له روټۍ غواړم اوس په نیمه شپه راځمه لکه ډمه ټوله ورځ خپلو بچو له روټۍ غواړم اوس په نیمه شپه راځمه لکه ډمه بس چې څه کېږي پروازه مجبوري ده پیغورونه خو به وړمه لکه ډمه ډېره مننه